چې کومه زنانه څلور کاره کوي کنه باس وام چې دا بس کلکه مؤمنه ده کلکه دې دپاره دا پوره دی اول نمبر چې زنانه د فرض منځ اهتمام د فرض منځ اهتمام دا ضروری خبره ده فرض منځ کې د چا سرم زنانه سمجوته مکوئ مه د خاون مه د بچو فرض منځ د خاون د حق نه مخکې دی او د بچو د حق نه مخکې چې ړومبې زنانو تلي ته ودرې نو ړومبې تپوس په درنه د فرض منځ کې بیا د خاون نشي خلاصول بیا د رشته دار نشي خلاصولی اوله خبره د زنانو دپاره د فرض منځ اهتمام په وقت کې منځ کول په ډبلو کپړو کې منځ کول او دنده په کوټه کې منځ کول چې مانځه ته سړی په غولي کې ودرېږي او هلته به سالن پخې ځان ته به سالن کټوی مې خواته ورته مصله ور واچوي زه دا غوښه به ورته خوړي نه شي زه به ورته مونځ وکړم په مانځه کې به کې کوکر سی کوي دا مونځ دی په مانځه کې د وړو د کلارولو نګراني کوي دا مونځ دی نه چې د مانځه ټیم شو آزاد اوش باس او د سکو درون لباس واو او په کوټه کې په ګوټ کې ودرېږه مونځ د رب سره ملاقات منځ د الله په دربار کې حاضری لګولې وای دا هغه منځ دی چې د ټولو نړومبې به زمانه د دې فرض منځ تپوس په میدان محشر اولنۍ خبره دویمه خبره د زنانه دپاره ضروري خبره هغه د پردې اهتمام چې دې زنانه کې پردې غټ اهتمام کړي په وجود د غیر محرم نظر نه پرېږدي په نرو کپړو کې مون نه کیښه چې ولاړه په مانځي اډو په کوټه کې ودرېده نو چې لوپټی په سر کړي ټول سر یې پکې ښکاري نو دا مونځ کېږي نو مړوندونه ښکاري نو دا مونځ کېږي نو درون لباس او د خپل پردې د وجود اهتمام کول دا د خاون په حقونو کې راځي ښه زنانه به د خپل وجود د پردې خیال ساتي دا پې د خاون حق دی حق دا د خاون حق ځای کوي چې دا د پردې اهتمام نه کوي یو د فرض منځ اهتمام کول او بل د خپل وجود پرده او ستر د دې خیال ساتل دریم د خاون رضا اغستل خاون رضا کول د خاون د رضایي چې خیال ساتي دا زنانه نه د خبر اما ته وایي زه د شپې تهجد کوم زم اول له خاون نه تپوس وکړه چې د تهجد کوم ته خوشحاله که ته نه خوشحاله نو چې د تهجد په ټیم زه تاله د خپو چاپي کوم نو څنګه وایي نو که خاون وایي چې تهجد مه کوه او ماله چاپي کوه نو دله چاپي شروع کړه تهجد په ټیم کې دله خپې مالش کړه تهجد په ټیم کې دله خپې مالش کړه نو د خاون رضا اغستل زکه دا خبره کوم چې د خاون حق ړومبې دی د نوافلو نه د خاون حق ړومبې دی دا د فقه مسله ده چې زنانه نفلی روجه نیسي او خاون یې په کور کې اول به د خاون نه اجازت غواړي خاون ورته نه به نیسي نفلی روجه سبا زما خیال به ساتي زما خدمت به کوي شریعت ورته وایي مه نیسه نفلی روجه د دې خاون خدمت دا خبره ښه په دلیل کوم په دلیل په دې بنیاد کومه چې د ښځې نه به د ټولو نه ړومبې په میدان محشر کې تپوس کیږي عن صلاتها د فرض منځ تپوس په د ټولو نه ړومبې د زنانه نه د ټولو نه ړومبې به د فرض منځ تپوس کیږي چې څنګه د فرض منځ نه فارغه شي بیا تپوس د نوافلو نشته بیا تپوس د نفلي روجو نشته بیا تپوس د تهجد نشته دویم تپوس ډایرک د خاون د حق دی اول فرض منځ دی بیا د خاون حق دی نو د خاون حق په نوافل مقدم دی په تهجد مقدم دی په نفلی روجو باندې د خاون حق مخکې د خاون رضا به علي دویم تپوس پتا نه د خاون د رضا کی زنوام نبی علیہ السلام فرمائی ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ نبی علیہ السلام فرمائی چې کوم ښځه وفات شوله او د دې سره یو سرټیفیکیټ و چې وزوجها عنها راض خاوند ترې نه رضا و
خزه وفات شولا او خاوند ته ناراضو بعضې ښځه وفات شي خلک د ډیرو تهجد ذکر کوي ډیره تهجد گزاره وه ډیر نوافلي وو ډیرې صدقې ورکولې خو خلک وایي خاوند ته نه خپه د دې معامله ګرانه د دې معامله ګرانه ده چې خاوند ته نه خپه د دې معامله ګرانه پرېوځي د دې معامله ګرانه ده ښځه وفات شوله وزوجها عنها راض نفلي منځونو ذکر نو د تهجد نو نفلي روجې نه وې خو یوه خبره چلېده چې خاوند ته نه ډېر رضا د خاوند د رضا خیالي ساتلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دخلت الجنه دا ښځه جنت ته لاړه چې دې پسې وروسته د خاوند رضا چلېده مونږ د نفل اورو د تهجد اورو د نفلي روجو اورو خدا نورو چې ښځه وفات شي او وروسته پسې د خاوند رضا چلی ایما امرأة ماتت وزوجها عنها